د موټرو په صنعت کې چینایي کمپنۍ د لسیزو راهیسې په میشیګن کې کارخانې چلوي. د میشیګن اکنامک ډیولپمنٹ کارپوریشن تر مخه په ریاست کې چینایي کمپنو د اربونو ډالرو سرمایه کاري کړي او د زرګونو خلکو دپاره د روزګار موقع پیدا کړي دي. نو ځکه هم نه ښکارېده چې د ګوشن دا اعلان به لانجمن شي چې د میشیګن په ګرین چارټر ټاونشپ کلي کې به د بیټریانو پرزوی جوړولو کارخانه لګوي او دا رنګ به د مقامي خلکو دپاره د کار روزګار موقع هم برابر شي. ګوشن د چین د ګوشن های ټیک لیمیټډ کمپنۍ په امریکا کې څانګه ده. د امریکې او د چین په تعلقاتو کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په امریکا کې د چین د جاسوسۍ پوکاڼۍ د راغورځول کېدو په شان د پیښو په سبب ځینې خلک په ګرین چارټر ټاونشپ کې د چینایي کمپنۍ مخالفت کوي. تاسو یو پوځي تربیتي مرکز لرئ چې موږ پکې د تایوان عسکر تربیه کوو چې د دې ځای نه په 100 میله فاصله هم نه دی، نو هلته تګ ډیر آسان دی. تایوان د چین د ساحل سره نږدې خودمختاره جزیره ده چې چین خپل ملکیت ګڼي. دلته د چاپیریال په اړه تشویش هم دی او د چین د کمیونست پارټۍ سره د تړون خبره هم ده. په شمالي امریکا کې د ګوشن نایب صدر چک تیلن د اپریل په میاشت کې یوې عامې غونډې ته وویل چې په مجوزه کارخانه کې به چینایي شهریان کار نه کوي او په ماحول به د کمپنۍ اثرات د نشت برابر وي. خو د ګرین چارټر ټاونشپ اوسیدونکي کوري ریبو دپاره د تیلن خبره څه ډیره د اطمینان وړ نه وه. که دا امریکایي کمپنۍ هم وي نو زه نه غواړم چې د یوې کارخانې نه په 3 میله فاصله کې ژوند وکړم. د کمپنۍ دریځ اخیستلو دپاره ګوشن د وی او ای غوښتنو ته جواب نه دی ویلی. جین چاپمن د گرین ټاونشپ ناظم دی، وایي پوهیږي چې خلک په زرعي ځمکه کارخانه نه غواړي، خو کمپنۍ په مقامي معیشت کې د $2 بلین سرمایه کاري کوي. دوی د 2.4 ارب ډالرو سرمایه کاري او د 2350 روزګارونو لوس کړی دی. دا پیسې به دلته لګیږي. چاپمن خبرداری کوي چې په داسې حال کې چې میشیګن ریاست ګوشن ته د $215 میلیون مالیت مراعات ورکړي او گرین چارټر ټاونشپ د دې میاشت په شروع کې د منصوبې منظوري ورکړې ده، د کارخانې مخالفت به غوره خبره نه وي. په دې کې به نور 20 کاله تیریږي چې موږ څوک ووینو چې زموږ کلي ته راسي او خلک به ولې راځي. خلک به ولې دلته د راتلو لپاره پیسې کړاو او وخت مصرفوي چې تر دې هر څه تیر سي. خلک به په خپله مخه ځي. که په چاپیریال د مجوزه کارخانې د اثراتو څېړنه منظوره شي نو چاپمن وویل د کارخانې د جوړېدو کار به آینده کال شروع شي او په 2 کلونو کې به کارخانه پیداوار شروع کړي. د گرین چارټر ټاونشپ نه د وی او ای خبریالې کالا یو د رپورټ سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگټن.